که چیرې تاسې فلمونه، سریالونه، ډرامې او یا هم د هرې ژبې ویډیوګانې په پښتو ژبه کتل غواړئ نو دغه ویډیو خاص تاسو لپاره ده. په نننۍ ویډیو کې به ستاسو لپاره دوه دغسې طریقې در وښیم چې د هغوی په اساس تاسو کولی شئ د انګلیسي، هندي، اردو یا هم تاسې د نړۍ د هرې ژبې ویډیوګانې تاسې په پښتو کې کتلی شئ. که چیرې یو فلم دی او هغه په هندي ژبه کې دی، تاسو غواړئ هغه په پښتو کې وګورئ هم یې کولی شئ. که چیرې مثلا یوه ویډیو ده زده کړیزه یا آموزشي ویډیو ده په انګلیسي ژبه کې ده یا په فارسي کې ده یا که د نړۍ په هره ژبه کې ده، تاسو کولی شئ هغه په پښتو ژبه کې د همدې طریقې په اساس وګورئ. نو دغه دوه طریقې زه تاسو ته درښیم. لومړۍ طریقه چې ده په هغې کې به تاسو اپلیکیشن را ډاونلوډوئ او دوهمه کومه طریقه چې ده هغه بغیر له اپلیکیشن څخه تاسو کولی شئ هغه ویډیوګانې پښتو ته ترجمه یا هم ټرانسلیټ کړئ. د دې طریقې د فعالولو لپاره به لومړی تاسو راشئ پلی سټور ته او په پلی سټور کې تاسو ته زه یو اپلیکیشن ښیم، دغه به تاسو پکې سرچ کړئ لینګو ټیوبر LINGO او ټیوبر چې کله هم تاسو ولیکئ نو دغه اپلیکیشن به تاسو ته راواوړي او له دې ځای څخه به تاسو دغه په خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو دا دی مونږ سره اپلیکیشن انسټال شو. اوس یې له دې ځای څخه اوپن کوو او هغه سیټینګونه چې ستاسو لپاره ضروري دي ټول په دغه ویډیو کې درښیم. لومړی به تاسو راشئ دغه اوکې باندې به کلیک وکړئ او بیا تاسو ته په دغه ځای کې دوه آپشنز راځي. یو تاسو ته ښکاري دغه فورین لانګویج او نیټیو لانګویج. تاسو به دغه د فورین لانګویج په ځای مثلا زه غواړم دلته انګلیش ورته انتخاب کړم او د انګلیسي ژبې په ځای زه غواړم دلته پښتو پکې را پیدا کړم. پی ته راځم، پښتو پیدا کوم. تاسو چې هره ژبه وغواړئ پیدا کولی شئ او انتخابولی شئ. بیا راځم دلته دغه نیکسټ اپشن باندې کلیک کوم او دلته چې دی بیا به تاسو دغه بیګینر انتخاب کړئ. دغه باندې کلیک کوم او بیا راځم دغه اوکې کوم. مثال زه راځم دغه د بیل ګیټس ویډیو ده د باندې کلیک کوم او غواړم دغه په پښتو ژبه کې وګورو. په دې ځای کې د ویډیو باندې چې دی ما غږ بند کړ ځکه په یوټیوب کې کله هم چې دا ویډیو مونږ اپلوډ کړه په دې باندې کاپي رایټ سټرایک راکړ، د خاطره مونږ ور باندې غږ بند کړی دی. تاسو ته ښکاري چې دغه ټوله ترجمه دلته ورسره لیکل کېږي. که چیرې تاسو غواړئ چې د هرې جملې ترجمه هم تاسو په دغه ځای کې وګورئ، هغه هم کولی شئ. تاسو لږ سیټینګ پکې بدل را بدل کړئ نو هغه هم تاسو په همدې طریقې سره کتلی شئ. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دغه طریقه بغیر له کوم اپلیکیشن ډاونلوډ کولو څخه فعاله کړئ نو دغه طریقه به هم زه تاسو ته در وښیم. دې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې کروم براوزر را خلاص کړئ. کله مو هم چې کروم براوزر را خلاص کړ او دلته په سرچ بار برخه کې به تاسو ورته ولیکئ چې youtube.com به ورته ولیکئ. کله هم چې تاسو دغسې یو صفحه راواوړي دلته به بیا تاسو دغه د ډیسکټاپ سایټ ورته انتخاب کړئ، یعنی پاس به اول دغه 3 ډاټ ووهئ او لاندې چې کله هم راشئ دغه ډیسکټاپ سایټ په دې باندې به کلیک وکړئ تر څو دغه د کمپیوټر سایټ ته واوړي او دغه رقم ته دا ویډیو را خلاصه شي. دلته زه راځم دغه یوه سندره ده غواړم دغه په پښتو ژبه کې وګورو، یعنی هغه سب ټایټل چې دی هغه باید په پښتو ژبه کې ورسره لیکلی وي. کله هم چې تاسو په یوټیوب کې یوه ویډیو پلی کړئ نو بیا به تاسو راشئ دغه د سیټینګ آپشن باندې به کلیک وکړئ او بیا به تاسو راشئ دغه سب ټایټل یا CC په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو ته دغه رقم ته یو آپشن راشي، په دې کې دغه آوټو ټرانسلیټ په دې باندې به کلیک وکړئ او لاندې به راشئ پښتو ژبه به پکې انتخاب کړئ. زه راځم دلته پښتو ژبه پکې ګورم تر څو هغه انتخاب کړم. دا دی مونږ پښتو ژبه په دې ځای کې ورته انتخاب کړه. همدارنګه په دې سندرې باندې مو هم غږ بند کړ د خاطره چې دغه ویډیو چې کله هم په یوټیوب کې اپلوډ شوله نو دستي مونږ ته د کاپي رایټ سټرایک راکړ او یوټیوب مونږ ته یعنې دا پیغام راکړ چې دا ویډیو یوه کاپي رایټ ویډیو ده. نو دا د تاسو ته ښکاري چې هغه هر څه په پښتو ژبه کې ورسره لیکل کېږي. هرې ژبې ویډیو چې وي، که هغه د انګلیسي ژبې وي، که هغه د هندي ژبې وي، هرې ژبې نه تاسو کولی شئ هغه په پښتو ژبه کې ترجمه کړئ او په خپله ژبه کې تاسو وګورئ. نو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو چې ستاسو لپاره مو وړاندې کړه. تر بیا به چې ستاسو لپاره راځو درڅخه اجازت اخلو. د الله په امان.